کندهار کې څو ځوانانو په ګډه د 2 کلونو په موده کې دا موټر جوړ کړی دی. یا ځوانانو وایي غیر له ماشین څخه نو ټول وسایل، ډیزاین او نور توکي د دوی په لاس جوړ شوي دي. د دغه موټر جوړولو 2 کاله وخت نیولی او اوس د ښار په واټونو کې چلول کیږي. یا ځوانان په ملي سوداګرو او دولت غږ کوي چې په افغانستان کې د دوی د ملاتړ ترڅنګ پر دوی پانګونه وکړي ترڅو په افغانستان کې د موټر جوړولو صنعت وده وکړي. دا موټر په داسې وخت کې جوړیږي چې څه موده وړاندې کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په مرکز کې یو ځوان نوی ماډل موټر جوړ کړی و چې د ډیرو خلکو له تود هرکلي سره مخ شو. یاد موټر په کور دننه او بهر بې شمېره خلکو لخوا وستایل شو. خو اسلامي امارت چارواکي وایي دوی د هغو ځوانانو ملاتړ کوي چې له ځان نه نوښت کار کوي. او خصوصا د دغه ځوانانو نوښتګرو ځوانانو لپاره دا پیغام دی او غږ ورباندې کوم چې دوی باید لا ډیر کار وکړي د خپل هیواد لپاره، د خپلو خلکو لپاره. دوی په ټولو هغو ځوانانو غږ کوي کوم چې له هیواده بهر دي ترڅو هیواد ته راشي او د افغانستان په بیا آبادۍ کې برخه واخلي. د نورو جالبو کیسو او په زړه پورو معلوماتو اوریدو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. سره بیا ښې چارې.